نظام دې کړی دی که نه دا خوړلو څکلو چرګان خو مې ساري مردان حلال کړي دي روټین هم داسې کوشتې کړي دي خو لا شپه په سر ده غونډه تیو مې و چې ورسره مې ویله غونډه اخیستله ولې دي نور سره دا دې ښه کړي دي هلو everybody ستا چاچي ده کمالالدین السلام علیکم چاچی بخیر چاچی ته څنګه یې ټیک ټاک ښه بلکل ټیک ډېر مې یادېدی چې مې کم خبرې تاته دلته آنټي ته چاچی وایي چاچی هغه چاچی نو دا ستا ګرینډ مادر ده Hello, Grandma. Hello, how are you? Kurban kaçıyor, yedine bolsa raça. Paloşu dure, kakacı dur abi. Really great. लंदन की तासे नहीं खुदा वाले तेरे कमालुद्दीन पाकिस्तान दे I see. زه اوس پوه شوم دا هم د نوټ کولو خبره ده جیمي ته په لومړي ځل په لسې سره ملاوېږې خدا ولې نه بچي پاکستان دی سوري پاکستان دی خو داسې پاکستان هم نه دی که نه ډز ته پوه نه شوم شعر علي دلته د ښادۍ او د خوشحالۍ په موقع خلک ډزې کوي یو مین فایر لندن کې خو داسې نه بس ناغي خو باندې د خوشاله نه څوک هم خلاصي لندن پوندونه کور ته راچلېدلې دي څنګه خان مال خو به ځان سره ډېر راوړي ملا دې ولګي ملا هم ته خبر شه ځان خو ته خبرول پکار دي که نه خان اصل ټرګل خو سم دي خو زه حیران په دې چې هغې خو خپله خو کره صحیح کړي چې رالل نو ما هغې کره تېره شو دا هغې سره کور شریک او منتخلي تاسو هم پکې راکسته کړ نه که هسې نو سبا چې تا د خولې وانه چې د خولې به ونه ماتې نه کړم اوس تا هم د خولې برګور هېڅ شکنجبي نه په قلاره کې نشته د خولې د یکو بکونه خېږي په منځ کې څلوېښت کاله ولیدلي زه څه ماشوم خو نه یم نه که په څلوېښتو کالو کې د مړو سري مواشي چې پکې خیر دی دا داسې دې ورېږه ده په غوږونو کې مې ته معلوم نه و ټومبلې د لندن خانان راغلي نو ستړي مه چې لا نه ورځې تا هم د تره زوی دی د تره زوی نه که په ځان نه غټم راغلي که نو اول به دلته مړ راځي پوه شې که او که هغې را باندې مخکې شو نو بیا مخکې او که وروسته اول به دلته زما ډېرې ته راځي دا دومره حیثیت خلک نه دي څه وشو که لندن ته ورسېدل زه خو په دې حیران یم دادا چې د سیدلي کاکا کور ته مې هغوی څنګه لاړه تیم تر پورې هغه دا ډېر چاته 20 کلن دی زه مو د خپل غرض لپاره خط کتابت ساتلي او زه اوس راته په زړه کې دغه لارې ټول غرضونه ساتم که څنګه لیکل کوي بله والله ښه دې وویل خان چې ځي نو ابازونه به راځي د هغې نسمن وستي به هم ورته معلومه شي او راستي خدای دې خیر کړي غټې دې مېلمانه د یورپ نه راغلي دي خو به لا خوراک سره چوري کانټې هم غواړي او ډاینینګ ټیبل هم غواړي او خدای خبر دې خوراک نه هر څه کوي موږ څنګه د ساده ژوند تېروي اوس موږ څه وکړو تاسو وګورئ داسې پخلی مې والا کړی دی چې دا ګوتې به ورسره وکړي ګوتې دا کله غټې بېدې ته خو ویل شوی غټې بېده خو په رښتیا یاره که چوري کانټې وی که اب یې هم ورسره خوړلی وی خو غټې بېدې مرچکې دې پې لږ زیات کړی دا ځکه دې لوړ تېر کړه ما خو مرچکې خوښ